سلامونه دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته د نستعلیق خط ځینې نور مرکبات هم دي هغه هم درته ښیمه. لکه اول وار کې موږ لیکو مثال عامر هم چې لیکه دا ځای همداسې ولیکه، دغه عین دې ځای نه داسې جوړ کړئ تر څو دا ځای نه رای راسي او دغه نور ځای نه ډبل دې ځای نه به عین داسې واخلئ. دا یې چې ده عین الف شو. بل میم ریم چې لیکه میم دغسې یو نقطه کېږدئ، دې ځای کې دا قلم دغسې راولئ. ګوره امیر خان، خان هم چې لیکه داسې مه لیکه، دلته ګوره دغه مسافه باید لږ جګه راسي. نو دا ځای داسې راولئ ګول غوندې امیر خان یا امیر جان خان چې هر چې تاسو خوښه وه هماغسې ولیکئ امیر خان. بل موږ لیکو مثال محبت. محبت کې میم هم دا رقم ته ولیکئ، دا بیرته شاته راولئ. ګوره د دې ځای کې لږ مسافه ورسره وي، دا ځای داسې کړئ محبت، داسې هم راوسته. ګوره دې ځای نه به ورته بیا داسې راولئ دغه رقم ته محبت. مثال موږ بل لیکو سهار لیکو. ګوره سهار کې سین دغه رقم ته ولیکه، دغه اول غاښ نه رای راځي، دویم له هغې نه لږ ډبل راځي، دریم بیا بیخي ډبل راځي دا رقم ته. ګوره دا سهار ری به دغسې ولیکئ. یا مثال موږ لیکو صبح، سوات هم دا رقم ته ولیکه، دا ځای داسې له پورته نه ځکه دا ځای لږ ډبل راولئ، دا ځای دا رقم ته راولئ. ګوره صبح سوات بیا مه لیکه دا رقم ته، دا ځای بیا داسې راولئ ښه ښایسته ګول غوندې، دلته به ورته ټکی کېږدئ. مثال موږ لیکو چهارباغ موږ لیکو. ګوره چې دا رقم ته ولیکه، دا ځای راولئ داسې بیرته، دا ځای ګول بوزه بیرته، دا ځای بیا ډبل راولئ دا رقم ته، دا به سیده وخیژئ پورته، دلته به هغه د هې یو خپل علامه ده هغه ورته ورکړئ چهارباغ. ګوره دلته به ر ولیکئ دا رقم ته، دې ځای نه به ب داسې ښه ښایسته جګه کړئ دا رقم ته، دې ځای کې به عین داسې کړئ، دا ځای بیا داسې راولئ. ګوره تر څو دا ځای لږ ډبل راسي چهارباغ. نو نور بیا دا ځای بیا داسې ښه ښایسته ګول راولئ چهارباغ. بل موږ لیکو مثال مسجد. مسجد هم چې کله لیکه دغه میم دا رقم ته ولیکئ. ګوره دا یې میم سو، دا یې سین، دا ځای بیا داسې کړئ، دا بیرته پورته بوزه دا رقم ته سیده وخیژه، دا داسې پورته بوزه داسې، دې ځای نه دا ځای داسې راوله، دا چې سو مسجد سو. مثال موږ بل لغات لیکو جومات. جومات هم چې لیکه داسې جیم هم ولیکه دا رقم ته. ګوره جومات، جومات او مسجد چې د یوه معنا ده، څوک ورته جومات وایي څوک ورته مسجد وایي. جومات. بل موږ مثال لیکو خالق. خالق هم لیکه ښې هم دا رقم ته ولیکه، دا ځای همیشه جګ راځي دا ټیټ راځي ښې الف ورپسې دلته لام ولیکئ، لام دا ځای داسې راولئ او دا ځای بیا نور ښه ښایسته داسې ګول وخیژوئ. دا وه د نستعلیق خط دویمه ویډیو.